ژوند به په مخ کې خامخا څه ستا لپاره لري، مه خفه کېږه، هره ستونزه د حل لاره لري. سلامتي او د الله تعالی رحمتونه دي په تاسو ټولو باندې. ستړي مه شئ، خدای مو راوله، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه ستاسو قیس یم. د ځان جوړونې لړۍ ده او په دې لړۍ کې مو تاسو ته د نابغه اشخاصو فارمول کتاب انتخاب کړی دی. په تیره برخه کې تاسو په اړه باندې واورېدل چې دا کتاب څنګه کتاب دی. تیره برخه یې لومړۍ برخه وه، دا به یې دومه برخه شي. د دومې برخې په لوستلو باندې پیل کوم. هیله ده تر پایه په مینه را سره واورئ. د بریا ارواپوهنه د بشري تاریخ د پخوانیو دورو په نسبت نن ورځ انسانان په ډېرې چټکۍ سره بریا ترلاسه کولی شي. یوازې د امریکا په هیواد کې هرو 10 دقیقو کې یو کس د میلیونرانو له ډلې سره یو ځای کیږي او د قدرتمندۍ په مکان کې ژوند اختیاروي. دغو میلیونرانو تقریبا 80% په خپله ځان میلیونرۍ ته رسولی دی. په پیل کې دوی د یوې سمې طرحې بریالي کېدلو لپاره له شوق او له زیار ویستلو پرته هیڅ هم نه درلودل. د دوی له ډلې ډېر شمېر د پوهنتون له زده کړو محروم شوي وو او ځینې نورې تر ټولو تنبل شاګردان وو. ځینو یې د ماشومتوب دوره په وړکتون او ځینو نورې په مهاجرت کې تېرې کړې وې. ځینې داسې مهاجرین دي چې په انګلیسي ژبه هم نه پوهیږي. دوی هغه کسان دي چې حد اقل یو ځل ماته خوړلې او د فقر او غربت خوند لیدلی دی. په کره ډول د همدې میلیونرانو د ژوند حالت په دې کتاب کې تحلیل او د تجزیې لاندې نیول شوی دی. ځینې د اولمپیک لوبغاړي وو او ځینو نور یې بیا په علومو، هنرونو او سوداګریزو برخو کې په مسلسل ډول پرمختګونه ترلاسه کړي دي. هغه څېړنې چې د بریا په اصولو او تکتیکونو باندې شوي دي دا څرګندوي چې د بشر پخوانیو دورو په نسبت نن ورځ په اسانۍ سره کولی شو چې د لویو بریاو اصول او قواعد پیدا او د هغو څخه پیروي وکړو. په بل عبارت د لومړي ځل لپاره بریا ته د لاسرسي داسې وړاندوینه شوې لکه د لمر ختل د ختیځ څخه او لوېدلې په لوېدیځ کې. نن ورځ بریا هم علومو کې حسابیږي او د نورو علومو په څیر په مختلفو برخو باندې ویشل کیږي. تقریبا 20 کاله د بریالیو اشخاصو، شرکتونو او سازمانونو په اړه په څېړنه بوخت وم. د بریا هغه قواعد او اصول چې دغو بریالیو اشخاصو ترې پیروي کوله، ما ترې هم پیروي وکړه. په خپل ژوند او کاري ساحه کې مې عملي کړل او په پای کې د بې ساري نتایجو څخه برخمن شوی. په حقیقت کې د دې کتاب د لیکلو څخه زما هدف همدا دی چې هغه ستراتیژي، اصول او تکتیکونه چې بریالیو اشخاصو په خپل ژوند کې تجربه کړي تاسې ته انتقال کړم. د ځان جوړونې د لړۍ قدرمنو مینوالو له توجه نه مو مننه. د نابغه اشخاصو فورمول د کتاب دومه برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. د درېیمې برخې په تمه واوسئ. که کوم نظر یا وړاندیز لرئ زموږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. موږ یې په سر سترګو منو. تر بیا ښې چارې خواږه واوسئ، په امن کې اوسئ، په ځان پام کوئ. د خدای په امان.